بسم الله الرحمن الرحیم. د ورډپریس شپږم درس ته درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. په تیر درس کې ما تاسو ته د تیمز سیټینګ په اړه باندې درس درکړی و چې هغې کې مونږ ویلي وو چې څنګه کولی شو چې د ورډپریس له خوا نه چې کوم فری وړیا تیم مونږ ته راکول کېږي هغه څنګه په خپل ورډپریس ویب سایټ باندې مونږ انسټالولی شو او اکټیویټ کولی شو، او هم څنګه کولی شو چې یو بل تیم زموږ په خپله خوښه د ویب سایټ نه ډاونلوډ کو، فری ډاونلوډ کو یا هم په پیسو یې واخلو. هغه څنګه کولی شو چې په خپل ورډپریس ویب سایټ باندې مونږ اپلوډ کو، هغې نه وروسته انسټال نه وروسته یې مونږ اکټیویټ کو. نو هغه درس ما تاسو ته درکړی و، هیله ده چې کوم مشکل پکې نه وي. د نن ورځې درس کې به زه تاسو ته د صحیفه تیم د ډیمو ډیټا په اړه باندې درس درکوم. یعنې صحیفه تیم چې کوم موږ پرون په تیر درس کې انسټال که، اپلوډ مو کو، انسټال مو کو او هم اکټیویټ مو کو، د هغې ځینې ډیټا ده، یعنې پوسټونه هم شته، پیجونه هم شته، یعنې تیار مکمله ډیټا ده چې موږ ته راکول کېږي تر څو پورې چې موږ د ورډپریس خپل ویب سایټ هغه سیټینګ یا کوم چې موږ پکې کار کوو هغه لا اسانه شي. نو د لا اسانه کولو په خاطر باندې زه به د دغه ډیمو ډیټا په خپل ویب سایټ باندې امپورټ کړم. یعنې هغه ځینې پوسټونه کوم چې هلته تصویرونه دي یا کوم پوسټونه شوي دي یا کوم پیجز دي یا نور چې کوم مواد دي هغه ټول زموږ ویب سایټ ته راشي. نو په وخت سره به مونږ بیا په هغه کې کار کوو، د هغه ځینې به نوي پوسټونه به کوو، هغه زاړه به بیا ډیلیټو انشاءالله، او نوي پیجونه به جوړو پکې. دا ټول کارونه به انشاءالله په وخت سره کوو. نو د درس د پیلولو څخه مخکې که چیرې زما چینل ته نوي راغلي یاست، چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما هر یو درس تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. نو د ډیمو ډیټا د امپورټ کولو لپاره لومړی خو تاسو باید خپل ورډپریس ډیشبورډ ته داخل شئ، لاګین شئ. د لاګین کولو لپاره تاسو لومړی خو دا چې تاسو هر کله په خپل ورډپریس ویب سایټ کې کار کوئ نو تاسو به ویم سرور رن کوئ. رن کولو لپاره ډبل کلیک کوئ په ویم سرور باندې، دا یس کوئ. د هغې نه وروسته دې ځای کې ګورئ دا لومړی کې سور رنګ اخلي، هغې نه وروسته ژیړ رنګ اخلي او په آخر کې شین رنګ ته تبدیلیږي. یعنې کله چې دغه آیکن شین رنګ ته تبدیل شو معنا دا چې ټول سرویسز د ویم سرور چې کوم دی هغه رن شو، یعنی کار کوي. بیا هغې نه وروسته موږ کولی شو چې په خپل ورډپریس ویب سایټ کې کار وکړو، ځکه چې دغه ورډپریس ویب سایټ موږ په لوکل هوست باندې موږ اچولی دی یا موږ په خپل کمپیوټر کې تر اوسه پورې استعمالو. بیا کله چې موږ مین سرور ته یا کوم آنلاین سرور چې کوم دی هغې ته اپلوډ کوو یا هوسټینګ ورته اخلو، نو هغې ته بیا ضرورت نشته چې موږ خپل ویم سرور رن کړو. نو هغه په آنلاین هوسټینګ باندې یعنی آنلاین سرور باندې دی چې هغې باندې اچول کېږي او بیا څلېرې ساعته خلک لیدلی شي. نو چې کله دغه آیکن شین شو معنا دا چې زموږ خپل ورډپریس ویب سایټ کې اوس کار کولی شو. نو د ورډپریس ډیشبورډ ته د داخلېدو لپاره تاسو براوزر ته راشئ. براوزر کې به زه نوي ټیب ته راشم. دلته به تاسو ولیکئ لوکل هوست به ولیکئ، د هغې وروسته د خپل پراجیکټ نوم به ولیکئ یا د خپل ویب سایټ نوم به ولیکئ، له هغې وروسته بیا سلش وروسته اډمین ولیکئ او انټر یې کړئ. ښه، زه به دلته بل ټیب ته راشم او خپل ویب سایټ به وګورو، لوکل هوست سلش د پراجیکټ نوم او انټر. وګورئ پرون چې کوم موږ تیم په تیر درس کې چې کوم موږ تیم په خپل ویب سایټ باندې اپلای کړی وو، اپلوډ کړی مو، هغې نه وروسته مو اکټیویټ کړه، هغه دا یو تیم ده. نو اوس موږ به په دې ورډپریس ویب سایټ باندې هغه د ډیمو ډیټا یا کومه ډیټا چې د دې صحیفه تیم له خوا نه جوړه شوې ده هغه به دې ویب سایټ ته امپورټ کړو تر څو پورې چې زموږ کار اسانه شي. ښه، نو د لاګین کېدو لپاره تاسو به دلته یوزر نیم په دې پاس ټکسټ باکس کې ورکړئ، لاندې ټکسټ باکس کې به تاسو پاسورډ ورکړئ. د پاسورډ ورکولو څخه وروسته تاسو لاګین بټن باندې کلیک کړئ، تاسو به ډیشبورډ ته داخل شئ. ښه، نو تاسو د
د صحیفه د ډیمو ډیټا د امپورټ کولو لپاره به تاسو دلته ګورئ. کله چې تاسو د صحیفه دا تیم مونږه په تیر درس کې اپلوډ کړ، نو په دې کې یو بل په دې لیست کې مونږ سره یو آپشن اضافه کیږي چې د صحیفه په نوم باندې ده. نو د دې کې لومړی ګوره لیکلي دي تیم سیټینګ، د هغې وروسته امپورټ ډیمو ډیټا، ډاکومنټیشن، سپورټ او تیم اپډیټ. نو خیر دا نور به انشاءالله په وخت سره وایو. راځو نن امپورټ ډیمو ډیټا ته. نو تاسو به څه وکړئ، امپورټ ډیمو ډیټا باندې به کلیک وکړئ. ښه، په دې ځای کې تاسو ته دا خبره کوي چې ځینې تقریبا دلته لیکلي دي چې about 10 post a few pages، تصویرونه دي پکې، همداسې ویجز دي، مینیو ده پکې که نه، دا ټولې خبرې پکې شته ده. نو تاسو وایي که چېرته د خپل اسانۍ په خاطر باندې، د کار د اسانۍ په خاطر باندې امپورټ کوئ، نو تاسو امپورټ کولی شئ. د امپورټ کولو لپاره به تاسو د امپورټ ډیمو ډیټا باندې کلیک وکړئ. لږ انتظار ورته وکړئ تر څو پورې چې دا انسټال شي او هغې نه وروسته زموږ ویب سایټ ته امپورټ شي. نو اوس به تاسو ووینئ چې کله انسټال شو، امپورټ شو، تاسو به وګورئ چې زموږ ورډپریس ویب سایټ به ډېر ښایسته ښکاره کېږي، ولې چې هغه ډیمو ډیټا کوم چې مخکې نه سیټینګ ورته شوی ده هغه تیار دلته راغلی. نو انشاءالله په هماغه کې به بیا موږ کار کوو چې څنګه کولی شو چې نوي پوسټونه پکې وکړو، نوی پیج پکې څنګه اضافه کولی شو، په مینیو کې څنګه تغییرات راوستلی شو، یا هم نور چې کوم بینرې دي یا کوم لاندې فوټر کې چې کومه ساحه ده هغه څنګه تبدیلولی شو، یا نوي ویجز پکې څنګه اضافه کولی شو. دا ټولې خبرې به انشاءالله موږ کوو. دلته د ډیټا د امپورټ کېدو څخه مخکې تاسو خپل ویب سایټ وګورئ، هېڅ هم پکې نشته. ګوره په دې مینیو کې دلته هغه پیجز نشته دي. نو کله چې دا ډیټا ورته امپورټ شوه، نو هغه دې کې به موږ سره د پیجونه راځي چې مکمله مینیو وي. په دې برخه کې به بریکینګ نیوز یعنی کوم پوسټونه چې نوي تازه کېږي هغه به دلته یو یو راښکاره کېږي. بیا چې کله موږ په دې باندې کلیک کوو نو موږ پوره پوسټ کتلی شو. په دې ځای کې به نور پوسټونه وي، په دې ساحه کې به هم ریسنټ پوسټ وي، ریسنټ کامنټس او ارکایف کیټاګریز، همداسې نورې برخې. په دې ځای کې به انشاءالله تاسو په خپله ووینئ چې کله موږ ډیټا امپورټ کړو څنګه ښکاري. او اوس تاسو خپل ویب سایټ وګورئ په کوم شکل باندې ده، یعنی هیڅ هم پکې نشته، صرف یو پوسټ پکې شوی ده چې د هیلو ورلډ په نوم باندې دغه یې ورسره لیکنه کړې ده. نو انشاءالله چې کله ډیټا امپورټ شوه تاسو به وګورئ چې ډېر پیجز به یې پکې، کیټاګریز به یې پکې، پوسټونه به پکې وي، تصویرونه به وي پکې، مینیو به پکې وي، انشاءالله دا ټولې برخې به پکې وي. نو بیا چې کله موږ دا ایډیټ کوو نو موږ یې ډېر په ساده ډول باندې کولی شو چې دې کې نوي پوسټونه وکړو، نوی پیج پکې اضافه کړو، کوم شوي پوسټونه چې دي هغه ایډیټ کړو، یا کوم پیجز چې پکې امپورټ شوي دي هغه موږ کولی شو چې ایډیټ کړو، یا کوم کیټاګریز چې دي، ټیګز دي یا نور تصویرونه دي، موږ ډېر په اسانۍ سره یې کولی شو چې تغییرات پکې راوړو. ښه، زموږ ډیټا امپورټ شو په دې کې. نو اوس راځو موږ خپل ویب سایټ وینو چې ډیټا ورته امپورټ شوې او که نه. تاسو وګورئ، ریفریش یې کوئ نو خپل ویب سایټ وګورئ، هغه ډیټا چې کومه موږ غوښتله هغه ورته ټوله امپورټ شوې ده. نو ستاسو ویب سایټ به اوس په دې شکل باندې ښکاره کېږي. نو په دې کې اوس موږ ډېر په اسانۍ سره کولی شو چې تغییرات پکې راوړو. ګورئ زموږ ویب سایټ څومره ښایسته ښکاري. خو دا پوسټونه چې کوم شوي دي پکې دا د هغوی لخوا نه شوي، دا به انشاءالله موږ یو په یو بدلو، هر یو جدا جدا سیکشن دی. ګوره دا ټیکنالوژي سیکشن ده او دا هم نیو ان پکچر، مختلفه قسمه سیکشن یې ورته جوړې کړي. ګوره سکرولینګ بلاک دا به انشاءالله موږ تغییرو، فیشن، فوټوګرافي دا کیټاګریانې دي، برخې دي پکې بېلابېلې، دا به انشاءالله موږ تغییرو چې څنګه کولی شو نوې برخې پکې اضافه کړو، پیجونه پکې څنګه اضافه کړو. نو دا ټول به موږ انشاءالله په وخت سره وایو. نو درس تر همدې ځایه پورې بس دی. هیله ده چې په درس پوه شوي یاستئ. که کومه پوښتنه وي نو په کمنټ کې راته پرېږدئ، انشاءالله زه یې درته ځواب درکوم. اوس لپاره ښه وخت ولرئ، خوشحاله اوسئ، الله مو مل شه.